سلام سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او زمونږ یعنې بلا دې واخلم خپرونه تر پایه پورې وګورئ. دوستانو په هر مملکت او په هر وطنو کې بیل بیل رواجونه وي. دا د ستړي مشي سلام علیکي دا د خوب پاسولو د هر چیز بیل بیل رواجونه او یو سیستمونه وي. خو موږ په وطن کې یو بیل سیستم ده. که لاړ شي اوس شروع به وکړو د عربستان عربي متحده درته وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خپه دې وخوځئ سلو سبی دې د خوب نه پاسئ. بیا که دې خوا تېر شي لکه خارج امریکا طرف چې ډېر په ارامۍ په دغه ګډ مارنینګ بیا به دې سبی د خوب نه پاسئ. که اخوا تېر شي لکه هندوستان طرف هندوستان کې بیا درته سلو به دې خپه وخوځئ نمستې. که بیا دې خوا را تېر شي چین ته هلته هم زه تللی یم یو وخت مې تېر کړی چین کې بیا چې میں هوں بیا که دې خوا جاپان طرف تېر شي هغه دې هم سلو غټه ګوته وخوځئ شاه هوں. او بیا که هغې نه را تېر شي موږ خپل ډېر ګلالی او ډېر ښایسته مملکت د افغانستان دلته بیا څه رقم ده سبایي چې ویدئ یو کلکه لغه ته به دې پلان وایي پاسې لودس وروسته ویدئ 10 بجې دي. نو دوستانو دې په خاطر وایي کوم نادیده سړی بیچاره قرباني کوله ډېر کنجوس او ډېر څه خلک ورته چې والګه قرباني در باندې ګوره فرضه وي که خو سړي یو وزه راوړله وزه یې چې راوړله بس په دې وخت کې وزه یې نو سمله وله قصاب ته وایي چې ګوره زه ځمه ښه چې دا پوستکی بې ځایه درنه نه شي. هغه ویل ولې پوستکي باندې چې کې ویل زه ځان ته تېنه واسکټ جوړم دا وړی نه دی دا ویل زه ځان ته تېنه واسکټ جوړم چې لږ ژمي کې ګرم اوسم. قصاب ویل زه صحیح ده. بیا یو دوره وهلې بیا راغلی ده وی ګوره چې دا دغه درنه بچ نه شي دا هډوکې چې ځان ته ماته کړې شوروا جوړم دا زړه مې ډسې ګډ وډ ده چې درته وایم کلونه بعد بیا قرباني خدای خبر یو کال بعد راځي څه وخت راځي. قصاب بیا دغه شوی وایي زه صحیح ده دا به ورته بیا یو دوره وهلې بیا راغلی ګوره چې هغه غوښه یې سره کړې چې بیا زه ځان ته سره کړې کوم لږ ذره دا خاره ماره یې خوا دې خوا نه کې لږ کباب هم کوم ملګري مې راځي یو کال بعد بیا قرباني راځي. وایي زه صحیح ده. بیا یې دوره وهلې راغلی قصاب ته یې ویل ګوره چې وازګې درنه خوا دې خوا نه ځي زړه مې داسې ګډ وډ د دومره مریضیانې مې تېرې کړي چې څه درته ووایم. هغه ویل زه صحیح ده. قصاب هم بیخي په تنګ شوی بېچارې جګر خونه شوی ورته یې ویلې موبایل لري ویلې ولې موبایل باندې چې کې ویل که موبایل لري چې دا رمباړې درته سب کړمه پوه شو او رنګ ټون درته په موبایل کې واچوم چې هر وخت زنګ درته راځي دا ځینې ښځې مجیبو رقم خوی خاصتونه لري. ځینې ښځې دي چې وګورې بس لکه د خارجیانو موټر نه د مخې ته پرېږدي نه د شاته پرېږدي. ورور یو ساعت کې به د راګیر کې دومره به د تکه تکه کي سم به د غلبیل کې واچوي و به د سنډي سل کنځا به درته وکړي لس به د ردې به درته وایي بیا به درته چې وایي که سړی ګوره ما خوله مه وازوه که ځان دې بې عزته کوې نه. په دې وخت کې به جنګ دومره وګوڅي ورور یو د کلي هماغه همسایه به در پسې راشي ورور څه خبره ده خیره ده ولې جنګ استئ ښځه به پړنګ په زړه سي خدای مې د پلار نه بخي چې زه دې بدبخته ورته ورکړم زه دې سره ته خدای شپې ورځې تېروم ورورې ولا که زه ملامت یم خدای زه خو سیاسره یم د ما د لاس چینګي که د ما میړه ملامت وي خدایه ته خو نن شپه رانه واخلي نن شپې رانه واخلي چې دې نه خلاص سم او وروره که زه ملامته سم او زه ملامته یم خدای دې نن شپه ما کونډه کړي. دواړو کې میړه بیچاره پیدا کېږي هم په کونډه کې او په جوړه کې. دوستانو دا ځینې هلکان هم عجیب و غریب هلکان مکتب نه درس نه تعلیم نه وایي په دې اوله ورځو کې یوه جلۍ وګوري وروره دغه نه به مکتب څه کتابونه به یې خوا غورځولي ورپسې به رواني چې رواني پوه شي چې بیا ملګرو ته راشي پوه شي بیا به نو الله ملګرو ته وایي یاره داسې یو جلۍ سره دیواله بیا به ورته لاړ شي دغه اریان خان سندره وایي یوه جنۍ دا وسنداره دغه خوځي وي په دغه لاره څومره ښایسته ښکلې نامداره په پیغلو کې و سرداره اوف مړې کړم مړې کړم مړې کړم و خدا. یو 15 ورځې بعد لکه مونږ غوندې یا ورته ورور و یا جلۍ یا یې قصه کې نشي بیچاره پوه شي بیا یې وګوري بیا به دغه سندره ورته وایي د لطیف نګراري راشه ګل راشه راشه ګل راشه چې سینه درته پاره کړمه زړه خپل درکاره کړمه زړه خپل درکاره نو وروره زه تا نه پوښتنه کوم ته د جراحي ډاکټر یې که عاشق یې چې زړه خلکو ته پاره کړې
بیا وروره په دې وخت کې یو 15 ورځې یا 10 ورځې پرې تېر شي اجلې ورته لیفټ ورنه کړي قصه کې نه بیا نه هلک بېچاره وګوري چې ته پلچک ته ناست سر به یې ښیي مکتب کې هم ناکام تکه تکه پوه شې ځان سره به دا مدثر زمان ده چې هغه سندره وایي عشقه زه تباه دې کړم عشقه زه رسوا دې کړم نور به درته څه وایم زه نور به درته څه بیا به خپې اوږدې کړي بیا یې دومره کش زیات شي دا یې مونږه مینه ده وروره چې بس پلار ته وایي چې واده 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 پوه شي پلار ته واده وکړي مکتب نه هم پاتې شي درس تعلیم کسب و کمال نه هم پاتې شي واده وکړي یو 15 ورځې به یې تېرې نه وي بیا به په ځمکه ناستې خطونه به کش کوي یو ملګری ترېنه پوښتنه کوي واله که څه خبره چا سره جنګ کړی نه ورکې کوي واله که څه خبره چا ته چې ویل ورکې کوي بابا اعصاب مې ډېر خراب خبره څه ده اواز هم ګډوډ شي واله سبا مې 500 روپۍ ورکړې دومره ته یې بوره یې راکړله دوست مننه دوستانو خوشحاله اوسئ د دې په خاطر چې یوه لنډه وقفه اخلو موږ متروس هغه بله برخه تاسو وړاندې دوستانو بیا ښه راغلاست دا څه کوي دوستانو یو سړی بېچاره وایي په نیمه شپه کې په بایسکل باندې روان ده کش کش پیډلې وهي و یو پولیس ورته مخې ته درېدلی ورته خدای دې غر کا دا چراغ دې څنګه کار نه کوي په دې نیمه شپه کې هغې ویل لرې شه وروره ولې وایي چراغ قصه کې مو چې برېک هم کار نه کوي وایي کوم سړی بېچاره وایي وروره ځنکدن یو ډېر خراب حالاتو کې پروت و آخري سلګۍ ولي وای آخري سلګۍ ولې په دې وخت کې وروره وایي ښځې ته یې غږ کوه ښځې څه سولې وایي دغه یم ویله زر کوه ارایش وکړه هغه ویل وسړیه دا ته څه شی وایي تا دا حالات وګوره د مړه کېدو حالات ده دا تر درګټ په د مارګ په حالات کې یو زه ارایش وکړم ویله ښځې دې قصو پسې مه ګرځه زر کوه چې څومره کولی شي ارایش وکړه هغه ویل وسړیه ولې مې خجالته کوې د څه شو ارایش وکړم ته نه ګورې چې دغه څومره تا حالات خراب ده اول ښځې په خبره پوه شه رایش وکړه که نه وایي نو چیشته یې وکړمه دې ښځې ویلي ویلې زه وایم که خدای وکړي که نه چې دغه مرګ فرشته راغله ما وګوري که ما پرېږدي خدای وکړي تا خوښه کړي چې تا ویسي دا ځینې ودونو کې تاسو خو تللي یاستئ لیدلي هم دي دا ودونو کې دا ګډاګانې هم 3 رقمه دي دا ځینې ګډاګانې دي مسلکي ګډا ورته وایي ولې هغه ښه پوهېږي او خیر خو هغه تاسو پوهېږي نو ډېر په نازو نه خورو ولې هغه ډول سره او هغه تبلې سره که نه ښه منظم رواني لاس هم تکي دي انډیواله جینګ 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 دا یو رقم دا ځینې بیا غیر مسلکي دي لکه پوهېږي نه ګزاره حال ده وایي راځه ورکې که دا واده والا به وخولې خالي ځان خوځوي پوه شې داسې خلاص دی بل رقم او هغه ځینې غیر مسلکي لکه ما ګډا غوندې پوه شي چټي په چټي انډواله دا نو په اخره کې خپله پښیمانه وي پوه شي ځان ته چې دا ما چې یو کړل واده والا هم خفه چې دا قمقل دا چې چټي وخت یې نیولی او دا ودونو کې ځینې خلک د عجیب و غریب وروره سیستمونه دي چې وګورې راسه اول پیسې وشیندې خرپه نیواله که موږ د اړي ماریا چې به بېچاره یا نه خو دا 200-300 روپۍ به وشیندي بیا دې جب کې لاس کې پیسې نه دې جب کې لاس پیسې نه بیا دې جب کې بیا ګوري څوک مې ګډا ته پاسوي که هغې کې هم چاپانه څه خپله پاسېږي نیواله دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي ولې نن معامله ټوله د ګډا او خیر خدای دې وکړي چې دغه ګډاګانې یو ورځ یو چېرته موږ میلمه لاړو یو دانه راکړه ډېر قوي دي چې غټ بریتونه ول ما خواته کېناستېده ما ته ویلې ما پېژنې مال ولاکه دې وپېژنم نو دې ما ته ویلې یو ځل کلي کې پوښتنه وکړه چې زه څوک یم بیا تا ته ما خلک ښیي چې زه څوک یم نو مال والا چې دا کوم بدماش ده ګلان د مخه ګندګي ورته وایي چې ورته نوي راوتي دي که نه مال کوم چاقو ماقور سره نه وي ځان مې لږ غاړې ته که مال لاده لږ ځان ورته پیتي که مال ورور چېرته خدمت یې موږ تاسو خدمت ته راغلي د ښار نه ویلې نه مقصد یو خبر ده کوم چې واده کې په ما باندې ډېر فکر وکړه مال ورور هر څه خدمت یې وریځې زیاتې خوري غوښه شوروا هر شی چې خوري ما ته وایي زه تاسو خدمت کې یم ویلې نه لیونیه زه د وریجو غوښې قصه کې نه یم مال د څه شي وایي بیا سیل کې مې ګډا کې پاسوه
مال خدای دې غرق نه کړه موږ خو دې تباه کړو موږ دې وډار کړو چې کوم بدماش دی دا خو په اخره کې دا شی راووته د دې په خاطر دوستانو چې خبرې زیاتې نه شي او خدای دې وکړي چې تاسو خفه شوي نه اوسئ ځو چېرته سیده په سیده میلمه ته دا چې موږ میلمه څوک ده میلمنه ده میلمنه ده میلمنه دا چې میلمنه څوک ده تاسو به خپله وګورئ د یو چک سره د لږ ذره د لیدونکو خولې ورته چینګې چینګې شولې خو موږ به ورته ځان پیدي پیدي کړو خیر دې په خاطر څوک راځي او د سټیج په مخ څوک راځي هغه ده د یو جګ چک سره راضیه بهار په خیر راغلی هر کله راشي دا خو دې په خاطر چې راجه جانه وایي چې زه پښتو نشم غږېدلی خو یو خبره بل هم ده ګوره سندرې په پښتو کې او خبرې په دري کې ګوره دا هم عجیب و غریب او چک دې دپاره مو راجه جان به خاطر خودت ما 2 ساعت اینجا انتظار کردیم گفت راجه جان بهار میں ولی مگرم بسیار زیاد نام خدا رایش زیاد کردی خب بس که باران نشده سرت بخیر باشی زنده باشی خودت بر بیننده چی گفتنی داری سلام علیکم من یک در خدمت هستم سلام خود تقدیم میکنم برای شما و دوستای عزیز تا اینجا تشریف آورده و به تمام بیننده های تلویزیون شمشاد راجه جان بهار برای برنامه بلاد واخلم بازم بخیر آمدی نام برنامه ما از بلاد واخلم یعنی بلای تا بگیرم نه تو فکر نکنی نام برنامه از بلاد واخلم که تو فکر نکنی که خدا نخواسته تو جگرخون نشی نه چرا جگرخون شو خب ما که کمک دور بگی لفظینت خراب نشه خب راجه جان خودت در باره نمی کاره و نرید اگر چیزی خودت در این وقتا کدام نو آهنگ چیزی کلیپ چیزی کدی کدام آهنگ نو کدام شعر نو در این وقتا 4 دانه آهنگ نو کشیدم و 1 دانه کلیپ خوب بسیار خوب خیلی پیش از که اول سر چیز بریم سر گپای دیگه بریم بیا خودت وقتی که بخیر عروسیت شو باز کدام آهنگ در عروسی خودت میخوانی؟ عروسی مال دور است یادم نیست کدام آهنگ بخوانم باز ما غرق شدیم خودت در این وقت که دندانه تا برس میکنی یعنی برس شور میدی یا کلی تایتی تو شور میدی تو چی میکنی؟ تو چی میکنی وقتی که برس میکنی؟ من خودم باز دا کت که خو کردم یکی را میگم دندان ما کتی او مندازه دیگهش فهمیدی نفر میگم دندانه ما قرار دیگه افتادیم باز میگم بخیر دندانه پاک شد نه دروغ میگم خودش البته می تو گرم دندان کدام عطر بسیار خوشت من مثل عطر جراب عطر جراب خوش تو میه خو نه تو نمیه خو ازی جراب نه ازی دستکش میه اینال بخاطر زی خودت راجه جان خودت شوره زبان باز را خوش داری یا مثل ما بی زبان بیچاره را تو میل تصمیم نگرفتو که چه رقم شاور بگیرم آجان تو میل تصمیم نگرفتو که چه رقم شاور بگیرم باز ما و خودت تو چه رقم زن میخوای الله دیگه ما داری تو چی گفتم میتونم زنده باشی راجه جان بخیر باشی خودت کدام او باش که مهمان ما یک خسته باشه او چه شدی بچه لونگ سشوی و لونگیا داش بزیده که داس ریوانی ده سنگا ورکی والا که سشوی لونگا زړه دې راته و کاغذ باندې بیخي د بانګ هوا وروره څه شوې بیا ولې به وروره ما غوښتې کوم خوا روانې ما ته وګوره دا څه شی در باندې ودرېږئ هره ودرېږئ دا دوه خلک موږ یو اشپز دغه کړی یو نیم راغلل په قراره دا یې موږ میلمنه ده راځي جان بهار
مېلمه خدا مېلمانه ماشاءالله ډېره ښکلې ده. وایي زما د زړګي خبره دې وکړله خدای دې وایم دونه چکه چې دا رقم ته جلکۍ دې ما په نصیب شي. شاكي شا دانش بدي كيف شا با ودرېږه وغورځېدلم چې ښایسته مېلمه مې د ولیده پښې مې کار نه کوي. څه شی پخې ورکې که ورته دا ووایې وایي هر شی چې د دې ګولې پخه یې وایي خوښه یې هغه به زه پخه کړم. د دې خو وروره دا کلاو پاچه ورته وایي څه شی وایي هغې ډېره زیاته خوښېږي. پهلواني کوي لکه چې پاتې دی. نه دا تکندوکاره تور کمربند لري. ها او لږ دې خوا شواله که اوس خو زه ته څه وایم چې لږ لرې شه که نه. ښه کلاو پاچه د خیره درته پخه کړمه د خیره. کلاو پاچه کې څه شی ورته واچوم نور؟ نو ګوره ته خپله پوه شه که نه چې د خپله خوږه مېلمنه ده خواږه شیان خودش کله پاچه شو ده چې کله پاچه پخته وایي زه به یخې اوبه ورته راوړم. هره خبره ده چې دا که نه بم غوندې ده په دا زړګي مې چې لږې بس لکه په لوټه چې اوبه واچوي دغسې شمه. ښه وروره د کلاو پاچا ډر خو دې واخېسته شربت ورته ولاړو چې لږ تازه شي کله پاچا ورته پسه ځئ لاړ شئ نو ځئ نو دا وایه چې کله پاچا به څه شي درته راوړم د وري درته راوړم د میږې درته راوړم د پسه درته راوړم د اوزګوړي درته راوړم د غویي درته راوړم د غټ غویي د میخې د واورورې د دې چرګې ورته راوړه خورې به قرار بیسه نفر دی خدای پاک چوشکشه رازیه جان بسیار میبخشید دیگه آشپزای برنامه ما از خاطر دیگر میمان مه بازی تو فرمایش میگیره که چی بر پخته کنم. خب ایره بگو که کلایت بسیار مقبول است. الله از خمیر جور شده. چشمت بسیار مقبول است. با خاطر ازی که تو کلاه مرا مقبول گفتی I'm proud of you. ما سر افتخار میکنم با خاطر ازی که اولین نفر است که برای من نعره کرد که کلاه بسیار خوب شد و از اینمی کلاه انشالله من میفهم که زندگی مام جور میشه. چه شدی لونگ جان؟ و دا چیزه که خاریگی او په ما خلقیگی او دا خلقیگی چوشک دی په خوله کواله که او دا چې په دې ځای کې ښکارېږي او په ما خلقیږي زه ورکوم نه ته پرېږده هلکه دا زه ورکوم ده ته هلکه انتخابات د هر چا باید کامیابه شولو زه غر کېمه خو ته خو ښه یې نومره انتخاب به دست شما تو چوشک تو بخو خیر ایما راځه ورکه دا موږ د داسې علاقې لکه چې موږ بنه یو هغې ته خو ډېر به خوشحاله یي جوس ورکړې هغه خو کله نام خدا ښایسته ده که یاره چې دا دیګه خراب نه شي میلادونه بل ویسه وای 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 د ما د لاس دیوانه خو وای 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 خو ایناله راز جان بهار ایناله اگه ایره بگویی خرگوشتان چند دانه تخم منده روزی؟ من خرگوش ندارم. خرگوش نگاه نمی کنی؟ مرغ نگاه میکنی؟ نه. خب چی نگاه میکنی؟ مرغ ما توست. دیگه تو مرغ نگاه نمی کنی خرگوش نگاه نمی کنی دلت است که مرا نگاه کنی؟ یک زمزمه کوتاه اگه برای ما رازیه جان بهار که من ته زمزمه وکړي دی په خاطر لیدونکو خوشحال شي او ته موږ د اډیانس اتمن چرانه جانان سمره ظالم دی چې یو وانه راځي جانان سمره ظالم دی چې یو وانه راځي مې حضرت می خدایا اوس کرانه راځي کرانه راځي مې حضرت می خدایا اوس کرانه راځي کرانه راځي جانان سمره ظالم دی جانان جدائی کے بلا دیر وقت نہ تیر شو لوزنا در نہ ہیر شو جانان جدائی کے بلا دیر وقت نہ تیر شو لوزنا در نہ ہیر شو دہیجر تو رش پوت دی سہان رازی دہیجر تو رش پوت دی سہان رازی میں حضرت میں خدایا اس کران رازی کران رازی
دوستانو تاسو ولیدل چې راجه جان بهار وایي چې مینځړ ته مې قرار نه راځي، قرار مر خواته راغی او خپله پوه شله نو یوه لنډه د ماغلو بېرته راګرځي موږ سره پاتې شئ. دوستانو بیا ښه راغلاست. راجه جان بهار خپله د کوم ولایت دی؟ د افغانستان. از افغانستان نیستم، از هرات هستم. از کجا؟ از افغانستان نیستی؟ از هرات هستم. خب یک چک چک برش بزنی. خیلی به خاطر ازی که گفتی که ما د هرات هستم او د هراتم، په دغه کې مکمل دغه ولایتونه دي. ستاسو ولایت کوم یو ده؟ د اینجا برو تو چکر بزن. هرات به خاطر کل ولایت هست. بخیستا چو سیکو اون ننگرهار اینم تو شروع کل کابل این بامیان و هرات ده کجاست؟ اعلان نبگی که با مذاق هم نمیفهمی. هرات برای ما یافت کو؟ از کجا یافت کنی؟ این از اینمی سر شروع اینمی تا بالا. من دیگه نمیفهم کدامش است. قلعه اختیارگه نیدی؟ در هرات است. تاریخی قلعه است بسیار نامی. او نه روبرو سیکو هرات. او نه روبرو سیکو نقاله. خیلی برو دیگه اینجا چرا است چکر بزن. الله چکر خواه دی. خو اینا تو تپا کده نمیتونی پیشتر گفتی نی؟ خیلی ما برد خونم دیگه. سیست؟ بخوان. و جانان راشه چې پخلا شنو و دا ترش کتل د تربورانو خلکو وینا زما جانان دومره ښایسته دی نو د ډېره شرمه ترې ګلان مخ پټوینه وی څوک پر آزاد ملک نزینو یا ډیر مجبور شي یاد یار لکه مدینه وی رنګ د ښځو رک شبي خو باسي د سړو سل پې لالې پورې دا یوه پې د بنګړو هله سل پې لالې پورې دا یوه پې د بنګړو ایناله خو یاد گرفتی ټپره بیا دې شیشه شروع کړل. اجازه ده مغل یو زمزمه دې راځي ځان ته وکړم. تور ته زمزمه کې والګه دا تا ګوره غږ چندان غږ نه ده او نه دې زمزمه تم دې لږ غږ دې وباسه والګه ته ودرېږه. غږ پورې خاني خپل غږ ته دې وګوره زه چې شهید اشپز یم غږ مې مه یو غږ دې وباسه چې مې پوه شم. ما نیکه دې خدای وبخښي هغه راته ویلي بچی نه مې خدای داسې غږ دې ده لکه زوړ بیدار چې د غونډۍ نه راکولي کې. خوشی خبره خونه وروره زمزمه شروع کما. اول خود وروره خور نگفتی که نمی پا کلا باچه که برپخته میکنه ایره خود تو هیچ نگفتی که نمیره تو نه که آشپز کما که لایق وارد که کتی پوز برپخته نکنه. هغه کلا باچه می چې راوړله که نه ناصر پکې دغسې راته خندلې مالې تاسو بله ده دومره دې ووېرېدلم هغه دې ویلې وایي دا راضیه ده خاندي چې دې ته مې پخوي. ژوندي اوسئ ورځئ تاسو لاړ شئ. زمزمه کومه ویا بیا پسه ورته زمزمه وکړه که نه زما چې بیا پسه زمزمه وکړئ که نه یاره دا څه کې بیچاره وایي کوم داسې لږ ذره داسې یو وږی غوندې سړی و بس هر چېرته به پوه شي روانو وایي یو چېرته وایي منډه وله د منډې ریز ورور 10 کیلومتره مزل و هر چا به چې زر وهه وایي دې منډه شروع کړې انواله د ټولو نه اول مقام یې اخیستی ده چې هغسې خلک ورته چک چک یاره بېشکه خدای راسي آفرین دی دا 10 کیلومتره مزل دې څنګه زر وهه دا څنګه تکړی دې سړي خوا دې خوا کتل ویل چېشته ګورې وروره ویل نه زه هغه سړی لټوم کوم د لیوني زوی چې ما ته ویل د خیرات ده. اوس به لاړ شو راځه جان نه به یو پوښتنه وکړم اگه کدام وقت عروسیت باشه خودت دی واده کې دی خوشحالیږي خفه کېږي ګډېږي شرمېږي یا که لکه ما غوندې ډېر راحته اوسې خودت
اگر عروسیت باشه خوش می باشی، راحت می باشی، نمی باشی جگرخون می باشی، می ترسی، می شرمی، یا مثل مواره بسیار راحت می باشی. تو پشت عروسی ما زیاد غلط دی. نه خب بخاطر اینکه ما میگیم که معلوم شه امروز. اون وقت دیگه نمیفهم که چه رقم باشه. نه میگی تو میگی نمیفهم که وقت چی رقم باشم؟ نه. خب بخاطر اینکه نمیفهمی خداوند روز رخاوت که حتما انشالله بخیر که بخیر ارجع باشه، انشالله عروسی خواهد شد و خوش باشی. ما بخاطر بر دعا میکنیم. ایناله برای میمانا، برای بیننده کدام تو فقط که آوردی چی آوردی که او بخوانی که بشنو بیننده هم میمانه تعالی هم بشنو، ما هم بشنو، خودت هم بشنوی. توفه ما آهنگ است. یک آهنگ است. بله. اینال خودت یک چک اول ورته وکړئ. مگرم یک پس متوجه باش آهنگ تو امروز آهنگ ما فهمیدی معلوم خواست که مقام اول کدام آهنگ میگیره. اول تو از خدا بخوان، با یک آهنگ ما هم برات میخوانم، یک چک برای آهنگش کنی. چشمی تو سختانده استخوان من سر من ناز موکنی گر دور دراز موکنی زور جلکی ما گل غنده تنکی ما ناز لرو ما دالرو ز خایستا غمی ما ز دیر خواگی ما خلی شازد کی ما بیا کی یاری کنی
فیصل چالرم ہے زبر جلکیما گل غنده تنکیما ناز لرو ما دالرو زه خایستا غمیما زه دیر خواږیما ښکلې شهزاد کیما بیا کې یاري کنیم های یک چک چک یو جهان مننه واقع چې ډیره ښه سندره دی ویلې کلای مره خود سر کدی خدا ناخواسته سرت خویش پیش نداره آف کو دباین باشه نه آف کو دباین باشه من اینو تو پیشتکی گفتم نه خدا نکر به خاطر زیر سایک اینجا مگه شیشتا نمیتونه فهمید که مایی ظرفی میشوی میره راست بگو خودت در خوردنیا شروع بقره زیاد خوش داری یا سوپ سر چوکه نه مزاق نکن راست بگو کدامشه خوش داری هیچ کدامشه اردویشه نه هر چیز در خانه میخوری خاطر دنو مریض هم نمیشه یک چک چک برش کنی چند تا سنگ پای داری ای کروها را که کتیش یا خودت کتی ریگمال سوان میشه قانی پای ندارم ما سنگ پای کتی چی؟ ندارم نداری؟ دارم خود نداری هیچ سنگ یک تا دارم یک دانه بله خب از این بعد دو تابی که برای ما خب اینال خودت کدام خاطره جالب زندگی کدام مزاح کدام فکایی چی را داری؟ فکایی و خاطر جالب نمیست که کهی دوستم دیگه فکایی من یاد ندارم دی خواهی شک نیست بسیار خوبیش من میگم اینال به خاطر زی که خودت سرگمه را یاد داری؟ بله تو یک سرگمه را ازم سمه کن ساری گا صحیح ساری گا ری گا ما پا پدانی دانی سا ای عالم ما نفهمیدم که نمی سرگم پا بود یا تو اشتکارم میترسانی تو رو میترساندو اینال سعی کو اینی تر مردم میگه سی سرگا پی پا سرگا می پا سرگا نه تنه سنه 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 گنه تا سنه سنه تو سنه تو سنه 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 دا سنه گنه تام گفتم اگه غلطی کردی فهمی دانه تا مشکل آنم دا سنه گنه تام گفتم نی از بک دا زیادتر تو غلطی کردی الله دیدی با خاطر زی یک چک چک برش کنی اینی را مردم شاگرد میگه که استاد نمیشناسه ما برگی زمزمه را کردیم سنه گنه تایی از استادی بود سنه گنه تا سنه گنه تا سنه گنه تو سنه گنه تو سنه گنه تا تا دوشی شد دایی کلش ایناله اگه خدا نخواسته کدام وقت خودت خال جور هستی اگه زبانت خدا نخواسته آف کو دباین باشه تو تلم می بود چه قسم گپ میزدی؟ نمیفهمیدم چرا نمیفهمی؟ دوستانو هغه یو ملي بس کې یو کس بیچاره ناسو وایي یو چاته نه پښتنه وکړه تو تله ورخواته ناسو کې پښتنه وکړي ساعت کې څو بجې دي هغې بیچاره ځان غلی ونیو بیا ورته ساعت کې اووه بجې دي بیا ځان غلی و بیچاره بیا دې ورته ویل څو بجې دي دی بیچاره بیا ورته ځواب ورنکړ آخر دا سړی په قرار ښکته شو چې ښکته شو بل سړي ورته ویل ګوره عجیبه سړی ساعت خو دې څو خوړل کېده نه خدای دې غر کړه خو یو ورته به دې ویل چې یو بجې دی 2 بجې دی څه کمېده نه دا نو خبر نه چې هغه هم ته تله دغه ورته چې وایي لانجه جوړېدله هغې ویل هسې نه که زه ځواب ورته ورکړم وایي چې لانجه جوړه نه شي وایي به ما د خولې پېښې کوي یو جهان مننه تا نه چې راغلی خودت وقتی که آهنگ میخوانی آهنگار خواندی در وقت آهنگ خواندن
کدام جایی تو جالب برات معلوم میشه اونجا که تو آهنگ میخوانی کلیپ میکنی سب میکنی تو ولی فکر نکرد الا ما در صدق تو که کاکل میشورانی و شیره میسوزانی ما در صدق تو که کاکل میشورانی شیره را میسوزانی لونگا دا څنګه کلاو پاچا شوه دا کلاو پاچی پسې خو مې د دنیا اور او ګاز پسې که هېڅ نه خوړني کې دې باندې څه وکړمه وا خدای دې ګیس ډبه وچوه وایي مو وایه امین چې پکې منډه شي دې خوا راسه هغه ده که نه څه ورته وایي د بلې چهارشنبې او جمعې پورې ملاکه پخه کې و نو دا د څه شو راوړې ده دا کلاو پاچا د څه شو ده خدا د دا د څو ورځو مونږ راکړی و یا د هغه ډېر زوړ و دا وری هماغسې جینګې داړې پاتې ورته خوند شي که نه هماغسې هېڅ غږ هم نه کوي هغه چې هغه مې ما په خیال چې د راجه بهار نه خبر شوی ګاز خلاص شو ګاز خود به خلاصېږي خدای دې غل که د خپلو ګازو نه استفاده وکړه دومره ګاز خو ته هم لرې ته راځه چې تا دغه خپلې ولګومه ځئ وځئ لاړ شئ خپل مړه زر پاخه که یاره زر پاخه که پخیږي زه ورخطا نشو پخته میشه انشاءالله این گفت گاز خلاص شد ما گفتم خیر از گاز استفاده کنم مقصد چیز مشکل نیست انشاءالله دوستانو دا څه کوئ چې وایي یوه لنډه د مخلو بېرته راګرځي دوستانو بیا ښه راغلاست دا څه کوي دوستانو وایي یو چا یو چېرته وایي په بازار کې عام بازار کې وایي ښځه را ایساره کړي داسې بوکسو لغت داسې بوکسو لغت یې وهي چې توبه تو رانه مېږې تو نه ترځي ښه قصه نو وایي په دې وخت کې پوه شي یو چا پېغه کړی چې ور ولې دا ښځه یار لیونی شوی در باندې شوي ویل نر غوندې وهم خپله ښځه مې دی تا څه کار ده هغه سړي ورته ویل چې وروره چې خپله ښځه د خو کور ته وي په کور کې وایي نو په بازار کې وایي هغې ویل ته عجیبه خبر کې د لیوني بچی ولې وایي ولا که دا کور کې پلار پیدا کړي هم دا اوس پیدا کړې ده دې په خاطر چې دوستانو لاړ به شو دغه آخری پیغام کدام چیزی پیغام داری چیزی گفتنی داری برای ما درباره برنامه ما برای بیننده برای آدینس هر چیزی گفتنی داری مایک در خدمتت است تشکر از شما در برنامه زیبایتان ما را دعوت دادین تشکر بیننده های عزیز بسیار تشویق کردن و پیام من میز خداوند همیشه کشور ما را آرام بسازد یک صلح با هم میخوایم تشکر الله خب این حال خود تو موسیقی تا خواندی بله مرا دیوانه کردی آخر بپا زولانه کردی آخر ظالم ظالم عالم این حال آهنگ را که تو خواندی ما کتیت وعده کردم که پشت آهنگ تو آهنگ ماست این حال اگه اجازه تو باشه که آهنگ خود ما بخوانیم و یا آهنگ است که نه پیش شنیده خواه بودی نه باز خواه شنیدی در سر استیجی بلد واخلم خواه شنیدی این حال اگه اجازه خود باشه که نمونه ما بخوانم اجازه است خب بخاطر دی آهنگ مسیر رو سر کچالو چکه خوردیم که گلون ما خوب باشه دوستانو دې په خاطر چې تاسو ته دغه په زړه پورې طنزي سندره لکه خپله واورو او ډالۍ کو دا انتقادي سندره ده تاسو یې واورئ نو همدا یو غږ کوو افغانستان الا ګرځم به بېغمه او کورونه به د شپې وهم نرغوندې نارې وهم نرغوندې نارې وهم څوک به مې راټینګ کړي دوکانونه مغازې وهم نرغوندې نارې وهم نرغوندې نارې وهم له چا ډار شته دی نه خو زه قانون منم
به مې څوک پړ کړي نه یې خون منم نه به مې څوک پړ کړي نه یې زه خون منم سترګې خو مې سرې شي او د باد غوندې عملې وهم نر غوندې نارې وهم ګرځمه بېغمه او کورونه به د شپې وهم نر غوندې نارې وهم څوک به مې راټینګ کړي دوکانونه مغازې وهم نر غوندې نارې وهم نر غوندې نارې وهم چې کوي نو څو شریکان غواړي سم 50-50 یو څو خواږه یاران غواړي سم 50-50 یو څو خواږه یاران غواړي سوچ ګډوډي وي زه به خپلې تماشې وهم نر غوندې نارې وهم نر غوندې نارې وهم ګرځم به بېغمه او کورونه به د شپې وهم نر غوندې نارې وهم نر غوندې نارې وهم څوک به مې راټینګ کړي دوکانونه مغازې وهم نر غوندې نارې وهم نر غوندې نارې وهم بسیار خوشت من مثل عطر جراب عطر جراب خوش تو میاد خب نه تو نمیاد خب از این جراب نه از این دستکش میاد اینال به خاطر زی خودت راجا جان خودت شوره زبان باز را خوش داری یا مثل ما بی زبان بیچاره را تا محل تصمیم نگرفتم که چه رقم شاور بگیرم آجان تا محل تصمیم نگرفتم که چه رقم شاور بگیرم باز ما با خودت تو چه رقم زن میخوای الله دیگه ما دارید چی گفتم میتونم زنده باشی راجا جان بخیر باشی خودت کدام او باش که مهمان ما یک خسته باشه او چه شدی بچه لونگ څه شوې و لونګیه دا اشپزي ده که دا سریواني ده څنګه ورکې واله که څه شوې لونګه زړه دې راته وکاږه زه بیخي د بانګ هوا وروره څه شوې بیا ولې به به وا وروره ما غوښتی کوم خوا روانې ما ته وګوره دا څه شی در باندې ودرېږئ یاره ودرېږئ دا دوه خلک موږ یو اشپز دغه کړی یو نیم راغلل په قراره دا یې موږ میلمنه ده راضیه جان بهار میلمه خدا میلمنه ماشاءالله ډېره ښکلې ده وای زما د زړګي خبره دې وکړله خدای دې وایم دونه چکه چې څو چې دا رقم ته جلکۍ دې ما په نصیب شاکی شده دانش بده که چوب وغورځېدلم چې ښایسته میلمه مې د ونې د پښې مې کار نه کوي څه شی پخې ورکې که ورته دا ووایه وای هر شی چې د دې ګولې پخه یې وایي خوښه یې هغه به زه پاخه کړم د دې خو وروره دا کلاو پاچه ورته وایي څه شی وایي هغې ډېره زیاته خوښېږي ای پهلواني کې لکه چې پاتې دی نه دا تکندوکاره تور کمربند لري پیو ها او لږ دې خواشواله که اوس خو زه ته څه وایم چې لږ لرې شه که نه ښه کلاو پاچه د خیره درته پاخه کړمه د خیره کلاو پاچه کې څه شی ورته واچوم نور نو ګوره ته خپله پوه شه که نه چې خپله داسې خواږه میلمنه ده خواږه چیان خودش کله پاچه شده چې کله پاچه پخته وای زه به یخې اوبه
ورته راوړم هره خبره ده چې دا که نه بم غوندې ده په دا زړه کې مې چې لږې بس لکه په لوټه چې اوبه واچوي دغسې شمه ښه وروره د کلاو پاچا ډر خو دې واغسته شربت ورته ولاړو چې لږ تازه شي کلاو پاچا ورته پسه ځئ لاړ شئ نو ځئ نو دا وایه چې کله پاچا به چې شي درته راوړم د وري درته راوړم د میږې درته راوړم د پسه درته راوړم د اوزګوړي درته راوړم د غویي درته راوړم د غټ غویي د میخې د چې واورې د دې چرګې ورته راوړه خورې به قرار بیسه نفر دی خدای پاک البته چوشکشه راجا جان بسیار میبخشید دیگه آشپزای برنامه ما از خاطر دیگر میمان مه بازی تو فرمایش میگیره که چی بر پخته کنم خب ایره بگو که کلاهت بسیار مقبول است الله از خمیر جور شده چشمت بسیار مقبول است با خاطر ازی که تو کلاه مرا مقبول گفتی I'm proud of you ما سر افتخار میکنم با خاطر ازی که اولین نفر است که برای من نعره کرد که کلاه بسیار خوب شد و از اینمی کلاه انشالله من میفهم که زندگی هم جور میشه چه شدی لونگ جان؟ و دا چیزه که ښکارېږي او په ما خلګېږي او دا چوشک دې په خوله کواله که او دا چې په دې ځای کې ښکارېږي او په ما خلګېږي زه ورکوم نه ته پرېږده دا هلکه زه ورکوم ته هلکه انتخابات د هر چا راځي کامیابه شولو زه غر کې به خو ته خو ښه یې نومره انتخاب به دست شما تو چوشک تو بخو خیر است ایما آهای راځه ورکه دا موږ داسې لاکه لکه چې موږ بنه یو هغې ته خو ډېر په خوشحاله یي جوس ورکې هغه خو کلمه مې خدا ښایسته ده که نه یاره چې دا دیګه خراب نه شي میلادونه بل ویسه وای 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 د ما د لاس دیوانه خب وای 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 خب ایناله راز جان بهار ایناله اگه ایره بگویی خرگوشتان چند دانه تخم منده روزی؟ من خرگوش ندارم خرگوش نگاه نمی کنی؟ مرغ نگاه میکنی؟ نه خب چی نگاه میکنی؟ مرغ ما توست دیگه تو مرغ نگاه نمیکنی خرگوش نگاه نمیکنی دلت است که مرا نگاه کنی؟ یک زمزمه کوتاه اگه برای ما راضیه جان بهار که من ته زمزمه وکړي دی بخا چې لیدونکي خوشحال شي او د منګه د اډیانس اتمن چرانه جانان سمره ظالم دی چې یو وان ناراضي جانان سمره ظالم دی چې یو وان ناراضي مې حضرت می خدایا اوس کرا ناراضي مې حضرت می خدایا اوس کرا ناراضي جانان سمره ظالم دی جانان جدائی کے بلا دیر وقت نہ تیر شو لوزنا در نہ ہیر شو جانان جدائی کے بلا دیر وقت نہ تیر شو لوزنا در نہ ہیر شو دہیجر تو رش پوت دی سہان رازی دہیجر تو رش پوت دی سہان رازی میں حضرت میں خدایا اس کرا ناراضی دوستانو تاسو ولیدل چې راجا جان بهار وایي چې منځ ته مې قرار نه راځي قرار مر خواته راغی او خپله پوه شله نو یوه لنډه دماغ لو بېرته راګرځي موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست راجا جان بهار خپله د کوم ولایت دی د افغانستان از افغانستان نیستم از هرات هستم از کجا از افغانستان نیستی از هرات هستم خب یک چک برش بزنی خیناله به خاطر ازی که گفتی که ما د هرات هستم او د هراتم په دغه کې مکمل دغه ولایتونه دي ستاسو ولایت کوم یو ده ده اینجا برو تو چکر بزن هرات به خاطر کل ولایت هست بخیر ستاسو سایکو
اون ننگرهار این تو شروع کل کابل این بامیان او اراده کجاست؟ اعلان نبگی که با مذاق هم نمیفهمی. اراده برای ما یافت کن. از کجا یافت کنی؟ این از این همیشه شروع این همی تا بالا. من دیگه نمیفهم کدامش است. قلعه اختیارگه نیدی؟ در اراده است. تاریخی قلعه است بسیار نامی. او نه روبرو سایکو اراده او نه روبرو سایکو نقاله. خیلی برو دیگه اینجا چرا است چکر بزن. الله چکر خوازه دید. خوی ناله تو تپا کده نمیتونی پیشتر گفتی نی؟ خیمه برد کنم دیگه. سیست؟ بخوان. و جانان راشه چه پخلا شنو و دا تروش کتل د تربورانو خلکو وینا انگڑا ننگ 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 زما جانان دومره خسته دینو د ډیره شرمترې ګلان مخ پټوینا انگڑا ننگ ننگ څوک پر آزاد ملک نزینو یا ډیر مجبور شي یاد یار لکه مدینه وی رنگ د ښځو رکشه بې خوباسي د سړو سل پېلالې پورې دا یوه پې د بنګړو هله سل پېلالې پورې دا یوه پې د بنګړو ایناله خو یاد گرفتی ټپره بیا دې شیشه شروع کړل اجازه ده مالي یو زمزمه دې راځي ځان ته وکړم تور ته زمزمه کې واله که دا تا ګوره غږ هم چندان غږ نه ده او نه دې زمزمه تمدید لږ غږ دې وباسه واله که ته ودرېږه ښه صحیح ده غږ پورې خاني خپل غږ ته دې وګوره زه چې شی دا شپه دې به غږ مې مه یو غږ دې وباسه چې مې پوه شم زما نیکه دې خدای وبخښي هغه راته ویلي به چې نه مې خدای داسې غږ کېده لکه زوړ بیدار چې د غونډۍ نه راکولي کې خوش خبره خو نه وروره زمزمه شروع کما اول خود وروره خور نگفتی که نمی پا کلا باچره که برپخته میکنه ایره خود تو هیچ نگفتی که نمیره تو نه که آشپز کما که لایق وارد که کتی پوز برپخته نکنه هغه کلا باچه مې چې راوړله که نه ناصر پکې دغسې راته خندلې مالې تا څه بلا ده دومره دې ووېرېدلم هغه دې ویلې وایي دا راځي ته خاندي چې دې ته مې پخوي ژوندي اوسئ ورځئ تاسو لاړ شئ زمزمه کومه وبیا بیا پسه ورته زمزمه وکړه که نه زما چې بیا پسه زمزمه وکړئ که نه یاره دا څه کې بیچاره وایي کوم داسې لږ ذره داسې یو وږی غوندې سړی و به سر چېرته به پوه شي روانو وایي یو چېرته وایي منډه وله د منډې ریز ورور 10 کیلومتره مزل و هر چا به چې زر وهه وایي دې منډه شروع کړې نیواله د ټولو نه اول مقام یې اخیستی ده چې اخیستی خلک ورته چکچک یاره بېشکه خدای راسي آفرین دی دا 10 کیلومتره مزل د څنګه زر وهه دا څنګه تکړی دې سړي خوا دې خوا کتل ویل چېشته ګورې وروره ویل نه زه هغه سړی لټوم کوم د لیوني زوی چې ما ته ویل ته خیرات ده اوس به لاړ شو راځي جان نه به یو پوښتنه وکړم اگه کدام وقت عروسیت باشه خودت دی واده کې دی خوشحالیږي خفه کېږي ګډېږي شرمېږي یا که لکه ما غوندې ډېر راحت اوسې خودت اگر عروسیت باشه خوش می باشی راحت می باشی نه باشی جگرخون می باشی می ترسی می شرمی یا مثل مواره بسیار راحت می باشی تو پشت عروسی ما زیاد غلط دی نه خب بخاطر اینکه ما میگیم که معلوم شه امروز وقت دیگه نمیفهم که چه رقم باشه نه میگی تو میگی نمیفهم که وقت چه رقم باشه نه خب بخاطر اینکه نمیفهمی خداوند روز رخاوت که حتما انشالله بخیر که بخیر هر جای باشه انشالله عروسی خواهد شدی و خوش باشی ما بخاطر بر دعا میکنیم ایناله برای میمانا برای بیننده کدام توفگه که آوردی چی آوردی که او را بخوانی که بشنو بیننده هم میمانه تعالی هم بشنو ما هم بشنو خودت هم بشنوی توفه ما آهنگ است یک آهنگ است اینال خودت یک چکچک اول ورته وکړئ مگرم یک گپ متوجه باش آهنگ تو امروز آهنگ ما فهمیدی معلوم خواست که مقام اول کدام آهنگ میگیره اول تو از خودت بخوان با یک آهنگ ما برات میخوانم یک چکچک برای آهنگش کنی
आशनाई कुने पिया के तन्हास्ताम वाले खुदाई कुने है जबर जिल कयुमा गुल गुंदतन कयुमा नाज लरो माता लरो जखाइस्ता गमयुमा जदीर ख्वा गयुमा खुली शहजाद कयुमा बिया की سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او زمونږ یعنې بلا دې واخلم خپرونه تر پایه پورې وګورئ. دوستانو په هر مملکت او په هر وطنو کې بیل بیل رواجونه وي. دا د ستړي مشي سلام علیکي دا د خوب پاسولو د هر چیز بیل بیل رواجونه او یو سیستمونه وي. خو موږ په وطن کې یو بیل سیستم ده. که لاړ شي اوس شروع به وکړو د عربستان عربي متحده درته وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خپه دې وخورئ سلو سبی دې د خوب نه پاسئ. بیا که دې خوا تېر شي لکه خارج امریکا طرف چې ډېر په ارامۍ په دغه ګډ مارنینګ بیا به دې سبی د خوب نه پاسئ. که اخوا تېر شي لکه هندوستان طرف هندوستان کې بیا درته سلو به دې خپه وخوځئ نمستې. که بیا دې خوا را تېر شي چین ته هلته هم زه تللی یم یو وخت مې تېر کړی چین کې بیا چې میں هوں بیا که دې خوا جاپان طرف تېر شي هغه دې هم سلو غټه ګوته وخوځئ شاه هوں. او بیا که هغې نه را تېر شي موږ خپل ډېر ګلالی او ډېر ښایسته مملکت د افغانستان دلته بیا څه رقم ده سبایي چې ویدئ یو کلکه لغه ته به دې پلان وایي پاسې لوده وروسته ویدئ 10 بجې دي. نو دوستانو دې په خاطر وایي کوم نادیده سړی بیچاره قرباني کوله ډېر کنجوس و ډېر څه خلک ورته چې والګه قرباني در باندې ګوره فرضه وي که خو سړي یو وزه راوړله وزه یې چې راوړله بس په دې وخت کې وزه یې نو سمله وله قصاب ته وایي چې ګوره زه ځمه ښه چې دا پوستکی بې ځایه درنه نه شي. هغه ولې پوستکي باندې چیکې ویل زه ځان ته تېنه واسکټ جوړم دا وړی نه دی دا ویل زه ځان ته تېنه واسکټ جوړم چې لږ ژمي کې ګرم اوسم. قصاب ویل زه صحیح ده. بیا یو دوره وهلې بیا راغلی ده وی ګوره چې دا دغه درنه بچ نه شي دا هډوکې چې ځان ته ماته کړې شوروا جوړم دا زړه مې ډسې ګډ وډ ده چې درته وایم کلونه بعد بیا قرباني خدای خبر یو کال بعد راځي څه وخت راځي. قصاب بیا دغه شوی وایي زه صحیح ده دا به بیا یو دوره وهلې بیا راغلی ګوره چې هغه غوښه یې سره کړې چې بیا زه ځان ته سره کړې کوم لږ ذره دا خاره ماره یې خوا دې خوا نه کې لږ کباب هم کوم ملګري مې راځي یو کال بعد بیا قرباني راځي. وایي زه صحیح ده. بیا یې دوره وهلې راغلی قصاب ته یې ویل ګوره چې وازګې درنه خوا دې خوا نه ځي زړه مې داسې ګډ وډ د دومره مریضیانې مې تېرې کړي چې څه درته ووایم. هغه ویل زه صحیح ده. قصاب هم بیخي په تنګ شوی بېچارې جګر خونه شوی ورته یې ویلې موبایل لري ویلې ولې موبایل باندې چې یې کې ویل که موبایل لري چې دا رمباړې درته سب کړمه پوه شو او رنګ ټون درته په موبایل کې واچوم چې هر وخت زنګ درته راځي دا ځینې ښځې مجیبو رقم خوی خاصتونه لري. ځینې ښځې دي چې وګورې بس لکه د خارجیانو موټر نه دې مخې ته پرېږدي نه د شاته پرېږدي. ورور یو ساعت کې به دې راګیر کې دومره به دې تکه تکه کي سم به دې غلبیل کې واچوي و به دې سنډي 100 کنځا به درته وکړي 10 بدې ردې به درته وایي بیا به درته چې که سړی ګوره ما خوله مه وازوه که ځان دې بې عزته کوې نه. په دې وخت کې به جنګ دومره وګوڅي ورور یو د کلي هماغه همسایه به درپسې راشي چې ورور څه خبره ده خیره ده ولې جنګ استئ ښځه به پړنګ په زړه سي خدای مې دې پلار نه بخي چې زه دې بدبخته یې ورته ورکړم زه دې سره ته خدای شپې ورځې تېروم ورورې ولا که زه ملامت یم خدایه زه خو سیاسره یم د ما د لاس چینګي که د ما میړه ملامت وي خدایه ته خو نن شپه رانه واخلي نن شپې رانه واخلي چې دې نه خلاص سم او وروره که زه ملامته سم او زه ملامته یم خدای دې نن شپه ما کونډه کړي. دواړو کې میړه بیچاره پیدا کېږي هم په کونډه کې او په جوړه کې. دوستانو دا ځینې هلکان هم عجیب و غریب هلکان مکتب نه درس نه تعلیم نه وایي په دې اوله ورځو کې یوه جلۍ وګوري وروره دغه نه به مکتب ته کتابونه به یې خوا غورځولي ورپسې به رواني چې رواني پوه شي چې بیا ملګرو ته راشي پوه شي بیا به نو ملګرو ته وایي یاره داسې یو جلۍ سره دیواله بیا به ورته لاړ شي دغه آریان خان سندره وایي یوه جنۍ ده وسنداره
دغه خوځي وي په دغه لاره څومره ښایسته ښکلې نامداره په پیغلو کې وي سرداره اوف مړې کړم و خدا یو 5 ورځې بعد لکه مونږ غوندې یا ورته ورور و یا جلۍ یا یې قصه کې نشي بیچاره پوه شي بیا یې وګوري بیا به دغه سندره ورته وایي د لطیف نګراري راشه ګل راشه راشه ګل راشه چې سینه درته پاره کړمه زړه خپل درښکاره کړمه زړه خپل درښکاره نو واورو ورځ تا نه پوښتنه کوم ته د جراحي ډاکټر یې که عاشق یې چې زړه خلکو ته پاره کوې بیا وروره په دې وخت کې یو 5 ورځې الله سره چې پې تېر شي اجلې ورته لفټ ویټ ورنه کړي قصه کې نه بیا نه هلک بیچاره وګوري چې ته خپل چک ته ناستي سر به یې ښیي مکتب کې هم ناکام تکه تکه پوه شې ځان سره به دا مدثر زمان ده چې هغه سندره وایي عشقه زه تباه دې کړم عشقه زه رسوا دې کړم نور به درته څه وایم زه نور به درته څه بیا به خپې اوږدې کړي بیا یې دومره کش زیات چې دا یې مونږه مینه ده وروره چې بس پلار ته وایي چې واده 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 پوه شي پلار ته واده وکړي مکتب نه هم پاتې شي درس تعلیم کسب و کمال نه هم پاتې شي واده وکړي یو 5 ورځې به یې تېرې نه وي بیا به په ځمکه ناځي خطونه به کش کوي یو ملګری ترې پوښتنه کوي واله که څه خبره چا سره جنګ کړی نه ورکې کوي واله که څه خبره چا ته چې ویل ورکې کوي بابا اعصاب مې ډېر خراب خبره څه ده اواز هم ګډوډ شي واله سبا یې 500 روپۍ ورکړې دومره کوي بوره یې راکړله دوست مننه دوستانو خوشحاله اوسئ د دې په خاطر چې یوه لنډه وقفه اخلو موږ به تر اوسه هغه بله برخه تاسو وایو وفا وفا یما ګرانه زه خو ستا یما راشه لږ نظر وکړه خلکو ته رسوا یما زړه باندې زخمي یما تا نه چې جدا یما زه ورجلکۍ یما ګل غونده تنکۍ یما ناز لرم ادا لرم زه ښایسته غمه یما زه ډېره خوږه یما ښکلې شهزادکۍ یما بیا کې یاري ګلې بچه‌ایم سایه درد و بلایت به جان من از نگاه چشمی تو سوختنده استخوان من سر من ناز میکنی گر دور دراز میکنی زور جلکی ما گل غنده تنکی ما ناز لرم ادا لرم ز خایسته غمه ما ز دیر خواگه ما خلی شهزاد که ما بیا کی یاری کنیم خواهیم
سل چال لرم هی زبر جلکی یما ګل غونډه تنکی یما ناز لرم ادا لرم زه ښایسته غمه یما زه ډېره خوږه یما ښکلې شهزاد که یما بیا کې یاري کنیم های یک چک چک یو جهان مننه واقع چې ډیره ښه سندره دی ویلې کلای مره خو د سر کدی خدا ناخواسته سرت خویش پیش نداره آف کو دباین باشه نه آف کو دباین باشه من اینو تو پیشتکی گفتم خودت زیادش پوش داشتم نه خدا نکر به خاطر زیر سگ اینجا مگه شیشته نمیتونه فهمید که مایی ظرفی میشوی میره راست بگو خودت در خوردنیا شروع بقره زیاد خوش داری یا سوپ سر چوکه نه مزاق نکن راست بگو کدامشه خوش داری هیچ کدامشه اردویشه نه هر چیز در خانه میخوری خاطر دنو مریض هم نمیشه یک چک چک برش کنی چند تا سنگ پای داری ای کروها را که کتیش یا خودت کتی ریگمال سوان میشه قانی پای ندارم ما سنگ پای کتی چی؟ ندارم نداری؟ دارم خود نداری هیچ سنگ یک تا دارم یک دانه بله خب از این بعد دو تابی که برای ما خب اینال خودت کدام خاطره جالب زندگی کدام مزاح کدام فکایی چی را داری فکایی و خاطر جالب اینمیست که کهی دوستم دیگه فکایی من یاد ندارم دی خواهی شک نیست بسیار خوبیش من میگم اینال به خاطر ازی که خودت سرگمه را یاد داری؟ بله تو یک سرگمه ازم سمه کن ساری گا صحیح ساری گا ری گا ما پا پدانی دانی سا ای عالم ما نفهمیدم که نمی سرگم پا بود یا تو اشتکارم میترسانی تو رو میترساندو اینال سعی کو اینی تر مردم میگه سی سرگا پی پا سرگا می پا سرگا نه تنه سنه سنه گنه تا سنه تو سنه گنه تو سنه دا سنه گنه تام گفتم اگه غلطی کردی فهمی دانه تا مشکل نه دا سنه گنه تام گفتم نی از بک د زیاتر تو غلطی کردی الله دیدی با خاطر زی یک چک چک برش کنی اینی را مردم شاگرد میگه که استاد نمیشناسه ما برگی زمزمه را کردیم سنه گنه تا از استادی بود سنه گنه تا سنه گنه تا سنه گنه تو سنه گنه تو سنه گنه تا دوجی شد دای کلش ایناله اگه خدا نخواسته کدام وقت خودت خال جور هستی دوستانو بیا خراغ لاست داسه که دوستانو یو سړی بیچاره وي په نیمه شپه کې په بایسکل باندې روان ده کش کې پیډلې وهي و یو پولیس ورته مخې ته درېدلی ورته خدای دې غر کا دا چراغ د څنګه کار نه کوي په دې نیمه شپه کې هغې ویل لرې شه وروره ولې و چراغ کیسه کې موسه چې برک هم کار نه کوي وایي کوم سړی بیچاره وایي وروره ځنکدن یو ډېر خراب حالاتو کې پروت و آخري سلګۍ ولي وای آخري سلګۍ ولې په دې وخت کې وروره وای ښځې ته یې غږ کوه ښځې څه سولې وای دغه یم ویله زر کوه آرایش وکړه هغه ویل وسړیه دا ته څه شی وایي تا دا حالات وګوره د مړه کېدو حالات ده دا تر درګټ په د مارګ په حالات کې یو ځای آرایش وکړم ویله ښځې دې قصو پسې مګر ته زر کوه چې څومره کولی شي آرایش وکړه هغه ویل وسړیه ولې مې خجالته کوې د څه شو آرایش وکړم ته نه ګورې چې دغه څومره تا حالات خراب ده اول ښځې په خبره پوه شه آرایش وکړه که نه وایي نو چیشته یې وکړم دې ښځې ویلي ویلې زه وایم که خدای وکړي که نه چې دغه مرګ فرشته راغله ما وګوري که ما پرېږدي خدای وکړي تا خوښه کړي چې تا ونیسي دا ځینې ودونو کې تاسو خو تللي یاستئ لیدلي هم دي دا ودونو کې دا ګډاګان هم درې رقمه دي
دا ځینې ګډاګانې دي مسلکي ګډا ورته وایي ولې هغه ښه پوهېږي او خیر خو هغه تاسو پوهېږي نو ډېر په ناز نخرو ولې هغه ډول سره هغه تبلې سره که نه ښه منظم رواني لاس هم تکي دي انډیواله جینګ 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 دا یو رقم دا ځینې بیا غیر مسلکي دي لکه پوهېږي نه ګزاره حال ده وایي راځه ورکې که دا واده والا به وغولې خالي ځان خوځوي پوه شې داسې خلاص دی بل رقم او هغه ځینې غیر مسلکي لکه ما ګډا غوندې پوه شي چټي په چټي انډیواله دا نو په اخره کې خپله پښیمانه پوه شي ځان ته چې دا ما چې یو کړل واده والا هم خفه چې دا قمقل وکړ دا چې چټي وخت یې نیولی او دا ودونو کې ځینې خلک د عجیب و غریب وروره سیستمونه دي چې وګورې راسې اول پیسې وشیندي خرپه نیوال لکه موږ وایي دیاړي ماریا چې به بیچاره یا نه خو دا 200-300 روپۍ به وشیندي بیا دې جب کې لاس کې پیسې نه دې جب کې لاس پیسې نه بیا دې جب کې بیا ګوري څوک مې ګډا ته پاسوي که هغې کې هم چاپانه څه خپله پاسېږي نیواله دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي ولې نن معامله ټوله د ګډا او خیر خدای دې وکړي چې دغه ګډاګانې یو ورځ یو چېرته موږ مېلمه لاړو یو دانه راکړه ډېر قوي دي چې غټ بریتونه یې ول ما خواته کېناستېده ما ته ویل ما پېژنې مال ولاکه دې وپېژنم نو دې ما ته ویل و یو ځل کلي کې پوښتنه وکړه چې زه څوک یم بیا تا ته ما خلک ښیي چې زه څوک یم نو مال والا چې دا کم بدماش ده ګلان د مخه ګندګي ورته وایي چې ورته نوي راوتي دي که نه مال کم چاقو ماقور سره نه وي ځان مې لږ غاړې ته که مال لاده لږ ځان ورته پیتي که مال ورور چېرته خدمت یې موږ تاسو خدمت ته راغلي د ښار نه ویلې نه مقصد یو خبر ده کوم چې واده کې په ما باندې ډېر فکر وکړه مال ورور هر څه خدمت یې وریځې زیاتې خوري غوښه شوروا هر شی چې خوري ما ته وایي زه تاسو خدمت کې یم ویلې نه لیونیه زه د وریجو غوښې قصه کې نه یم مال د څه شي وایي بیا سیل کې مې ګډا کې پاسوه مال خدای دې غرق نه کړه موږ خو دې تباه کړو موږ دې وډار کړو چې کوم بدماش دی دا خو په اخره کې دا شی راووته د دې په خاطر دوستانو چې خبرې زیاتې نه شي او خدای دې وکړي چې تاسو خفه شوي نه اوسئ ځو چېرته سیده په سیده میلمه ته دا چې موږ میلمه څوک ده میلمنه ده میلمنه ده میلمنه دا چې میلمنه څوک ده تاسو به خپله وګورئ د یو چک سره د لږ ذره د لیدونکو هم خولې ورته چینګې شولې خو موږ به ورته ځان پیتي کړو خیر دې په خاطر څوک راځي او د سټیج په مخ څوک راځي هغه ده د یو جیګ چک سره راضیه بهار په خیر راغلی هر کله راشي دا خو دې په خاطر چې راځه جانه وایي چې زه پښتو نشم غږېدلی خو یو خبره بل هم ده ګوره سندرې په پښتو کې او خبرې په دري کې ګوره دا هم عجیب و غریب او چک دې دپاره مو راضیه جان بخاطر خودت ما 2 ساعت اینجا انتظار کردیم گفت راضیه جان بهار میں ولی مگرم بسیار زیاد نام خدا رایش زیاد کردی خب بس که باران نشده سرت بخیر باشی زنده باشی خودت بر بیننده چی گفتنی داری سلام علیکم من یک در خدمت هست سلام خود تقدیم میکنم برای شما و دوستای عزیز تا اینجا تشریف آورده و به تمام بیننده های تلویزیون شمشاد راضیه جان بهار برای برنامه بلاد واخلم بازم بخیر آمدی نام برنامه ما از بلاد واخلم یعنی بلای تا بگیرم آها نه تو فکر نکنی نام برنامه از بلاد واخلم که تو فکر نکنی که خدا نخواسته تو جگرخون نشی نه چرا جگرخون شو خب ما که کمک دل بگی لفظینت خراب نشه خب راضی جان خودت در باره نمی کاره و نرید اگر چیزی خودت در این وقتا کدام نو آهنگ چیزی کلیپ چیزی کدی کدام آهنگ نو کدام شعر نو در این وقتا 4 دانه آهنگ نو کشیدم و 1 دانه کلیپ خوب بسیار خوب خیلی پیش ازی که اول سر چیز بریم سر گپای دیگه بریم بیا خودت وقتی که بخیر عروسیت شو باز کدام آهنگ در عروسی خودت میخوانی؟ عروسی مال دور است یادم من نیست کدام آهنگ بخوانم باز ما غرق شدیم خودت در این وقت که دندانه تا
برس میکنی. یعنی برس شور میدی یا کلای تایتی تو شور میدی؟ تو چی میکنی؟ آه تو چی میکنی وقتی که برس من خودم باز دا کت که خو کردم یکی را میگم دان ما کتی او مندازه دیگهش فهمیدی نفرم میگم دندانه ما قرار دیگه افتاده این باز میگه بخیر دندانت پاک شد. نه دروغ میگم. خودش البته می تو کرم دندان کدام